لمنه درنو لیدونکو هیله مند یم چې ښه به یاست. راځئ تاسو ته د افغانستان ختیځه برخه ننګرهار ولایت کې چکر درکړم. دغه ولایت په ځینو ځانګړو میوو سره شهرت لري چې له هغه څخه یې د بټي کوټ ولسوالۍ مالټې دي. دا سړک مستقیما تورخم ته تللی، خو د سړک دواړو خواو ته د ننګرهار ولایت مختلفې ولسوالۍ پرتې دي. دا د مارکو بازار دی چې ډېر زیات بیروبار او رش پکې دی، چې له مارکو بازار څخه تېرېږي نو د لږ ځنډ وروسته به بټي کوټ ولسوالۍ رارسېږي. د ولسوالۍ د رارسېدو سره جوخت دویم فارم ته نږدې کېږو او تاسو چې دلته ولسوالۍ ته راشئ مستقیما به مالټې د سړک دواړو خواو ته په پریمانه توګه پرتې وي. نو دا د مالټې هغه زیړ رنګ دی چې ځانګړې ښکلا ده چې دغه ولسوالۍ خلکو ته ورکړې، او دلته نه یوازې د مالټې بلکې د دې مالټو له امله ډېری ځوانانو ته کاري فرصت هم برابر شوی. دلته نو د خیمو کې چې تاسو مالټې ګورئ دا د مالټو تجاران دي چې د باغدارانو څخه مالټې اخلي او دلته یې پیک کوي او ترتیب کوي، نور ولایتونو ته یې لیږي او دلته یې هم په خرڅلاو باندې رسوي. نه یوازې مالټې د سټروس د کورنۍ مختلف موډلونه او برخې دلته تاسو موندلی شئ، نو دا د هغه دهقانانو هغه محنت او خواري نتیجه ده. دویم فارم دروازه ده او دلته ننوځي سړی د ویالې دواړو خواو ته پراخه باغونه دي چې دغه بوټي ډېر پخوا کېنول شوي دي. ننګرهار نه یوازې اوس په مالټو باندې مشهوره ده بلکې د پخوا څخه دلته مالټې کېدې. الحمدلله اوس نو موږ داخلي تولیدات لرو او دا د هېواد لپاره د ویاړ او د افتخار خبره ده. که څه هم دا بوټي ډېر پخوا کېنول شوي مګر هغه تولید او ظرفیت ته چې ګورې اوس هم ډېر ښه حاصلات کوي او په عالي کچه تولیدات لري. موږ هم راغلو دغه باغونو کې چکر وګرځېدلو، عکسونه مو واخیستل، ځینو ملګرو سره به بانډارونه وکړل او له دغه ښایسته بوټو د وطن داخلي تولید څخه مو خوند واخیست. د چکروال څخه وروسته بېرته ورو ورو راوګرځېدلو او په دغه پراخه باغونو کې چې مو قدم وهلی او بېرته راغلو او د دغې ویالې تر څنګ کرار مخ ته لاړو. دلته مو ولیدل چې په زیاته کچه زموږ هېوادوال د لرې پرتو سیمو څخه د خپلو فامیلونو، دوستانو، ملګرو سره یو ځای راغلي دي او غواړي چې دغه مالټو څخه خوند واخلي. د دې پل څخه تېر شولو، دلته نو مالټې خرڅېدلې. مالټې خو ډېر ځینو کې خرڅېدلې مګر دا دی ځکه ځانګړی و چې تازه په تازه له باغونو څخه شکول کېدلې او همدلته پیک کېدلې. دلته دوه خبرې، که په خپله خوښه دې اخیستلی نو د مالټو قیمت 400 وه. په خپله خوښه دې ځان ته اچولې، هر ډول مالټه چې ستا خوښېدله، غټه، وړه، کوچنۍ، هر ډول مالټې پکې شتون درلودې او دوی هم پیک کړې وې مګر دا دوی چې کله پیک کړې وې دا 3,900 باندې خرڅېدلې، ځکه دوی کې هر ډول مالټې وې، غټې وړې. زموږ دغه ملګرو عبدالمالک فولاد نومېږي، دا نو په خوړلو کې ځانګړی تخصص لري. په خپله خوښه یې ځان ته مالټې واچولې او هغلته یې د ټول لپاره یوړې. دا نو هغه کارګر دی چې له باغ څخه مالټې ایښکوي، دوی مالټې دلته راوړي او په دغه څادر کې اچوي. دا نو یو دودیزه طریقه ده د مالټو د پاکولو لپاره. د دې څخه هغه شاخونه، پاڼې چې اضافي پکې راغلي هغه یې ایسته کړې او بیا یې په دغه څادر کې واچولې او دواړو خواو څخه یې څادر ونیو او مالټې پکې ښکته پورته ښورولې، د دې لپاره چې هغه ګرد چې په بوټو کې و هغه د دې مالټو څخه دلته لرې شي.